ولسمشر غني به د ټرمپ په بلنه ډیر ژر امریکا ته ولاړ شي. دا چې ولسمشر غني د څه لپاره ولې امریکا ته ځي مطلب را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو کتونکو السلام علیکم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره شپه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره نږدې 25 دقیقې د سولې په پروسې او افغان ځواکونو په وروستیو پرمختګونو باندې هر اړخیزې ټلیفوني خبرې کړې دي. د دې هر اړخیزې ټلیفوني اړیکې په پای کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغان ولسمشر ته بلنه ورکړل شوه چې په یو رسمي سفر دی امریکا ته راشي څو په ډیرو مهمو مسایلو له نږدې سره خبرې وکړي چې د ولسمشر غني له لوري هم ورسره ومنل شوه. خو د سفر کوره نیټه یې لا هم رسما نه ده په ډاګه شوې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ولسمشر غني سره په دې ټلیفوني خبرو کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د 2 تنه استادانو د خلاصون له امله هم د محمد اشرف غني څخه مننه کړې ده چې دا یو ښه اقدام کړی دی. د هیوادونو دواړو مشرانو په بیلابیلو په ځانګړي ډول په ننګرهار ولایت کې د داعش ډلې د ماتې په برخه کې هم د افغان ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي. په دې خبرو کې ولسمشر غني د افغان حکومت له لوري د سولې لپاره او ماده ییزه طرحه هم ډونالډ ټرمپ سره د خبرو په دوام کې شریکه کړه چې په مقابل کې ټرمپ هم د سولې په خاطر د اساسي شرط په توګه په حتمي اوربند ټینګار کړی دی او ویلي دي چې د دې لپاره چې د سولې پروسه بریالۍ شي پکې د افغانانو حکومت مدیریت او شمولیت حتمي دی او باید له همدا اوسه پیل شي. بلخوا پرون هم ډونالډ ټرمپ په یو ټویټ کې لیکلي وو چې د زندانیانو تبادله د افغان ولسمشر محمد اشرف غني تر ټولو یو زړور ګام او اقدام دی چې په ډیرو یو مهم وخت کې ترسره کړ چې دا به د سولې د راتګ لپاره د اوربند لپاره زمینه برابره کړي. ډونالډ ټرمپ زیاتوي د وسلوالو طالبانو سره به دغه تبادله له جنګ ستړي افغانان سولې ته یو قدم نور هم ورنږدې کړي او په افغانستان کې به د اوربند کولو یو سبب هم شي. په ورته مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت او سپینې ماڼۍ هم په یو خبرپاڼه کې خبر ورکړی دی چې د بندیانو تبادله باندې دوی خوښ دي ځکه چې دا د سولې لپاره د باور فضا پیاوړې کوي او په دې پروسه کې د پرمختګ لپاره لار پرانیزي. تېره اونۍ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د طالب زندانیانو آزادول په مشروط ډول اعلان کړل او د سولې په برخه کې دا یو ښه ګام وباله او طالبانو ته د ښه نیت ښودلو په خاطر دغه لوړپوړي طالب قمندانان خوشي کړل. د یادولو وړ ده چې په نږدې راتلونکي کې به د چین په کوربتوب د بین الافغاني مذاکراتو ته پیلېدو نیټه هم په ډاګه شي. ګرانو کتونکو په دې هیله چې دغه مطلب مو خوښ شوی او تر پایه مو راسره لیدلی وي. ډېره مننه.